د فراه پوهنتون کې د کانکور ازموینې اخیستلو پیل. دغه ازموینه چې نن د لومړۍ ورځ بعد 2 ورځې دوام کوي. مسؤلین د کانکور ګډونوالو ته د روڼتیا ډاډ ورکوي او وایي چې یو هیواد په زده کړې او پوهې سره کولی شي پیشرفت او ترقي وکړي. امتحان دا یو پل دی، امتحان دا یو پل دی د استعداد ازمویلو. دلته ستاسو استعدادونه ازمویل کیږي. امارت اسلامي ستاسو ملاتړ دی. د 6 کال امتحان انشاءالله ډیر وساتئ، هیڅ فکر مه کوئ. کم شاګردان چې دلته حضور لري چې هغوی د مکاتبو څخه فارغ سوي، دوی ته الله جل جلاله دانش او پوهی ورکړي، دوی ته الله جل جلاله علم ورکړي. ځکه چې اصلي مقاصدو ته د آخرت چې انسان رسیږي هغه په تعلیم او په تعلم رسیږي، په دانش رسیږي، په پوهی رسیږي. د لوړ زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې استازی وایي په یاد ازموینې کې 280 تنه ګډون لري چې 1 تنه د دینی مدرسو علما او 216 تنه د ښوونځیو د 12 ټولګیو فارغین دي. 280 نفره ګډون کوي چې د غیله جملې نه 1 نفره زمونږ استاد علما کرام دي، متبقي هغه کسان دي چې 12 پاسان دي راغلي دي د امتحان کې شرکت کړي. د دې جملې نه چې کوم کسان راغلي دي 390 نفر نن موږ سره امتحان ورکړي چې په 2 ټایمو کې د لومړی ټایم به موږ 12 پاسان او دویم ټایم چې په 1 بجه به شروع کیږي زمونږ علما کرام دي چې راځي خپل امتحان به سپری کوي. د کانکور ګډونوال بیا له ازموینې ځکه ډیر خوښ دی چې په وینای شفافیت پکې پوره په پام کې نیول شوی. امروزه ما بسیار خوشحال هستیم که این امتحان را می‌دهیم و در برای ساعت ما بسیار خوشحال هستیم. اوقات اونا که بود بیشتر 3 ساعت یا 2.5 ساعت بود و فی الحال که هست 4 ساعت میباشد. و از ما مسئولین امارت اسلامی هم بسیار خوشحال هستیم که برای ما این امتحان ما را به شفافیت میگیره. د کانکور ازموینه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د ازموینې وخت د 2 ساعته و 30 دقیقو څخه و 4 ساعتو ته زیات شوی دی.